دا ځل راغلی یم ننګرهار ولایت دره نور ولسوالۍ ته. من جمن خراغ لازمیم کی کتی ما همکاران ما یوای در نوری کا ما یور سوارستنی کا بو خوشحال بگی ما بو زی ما یچی او ام پله لای چالو بی او یمنی گره تشکری کم گره مننه کم بو او یم ودا من بو خوشحالم کی خاطر کی ما اوزن ره کو ما اوزن گړی 4 واګ خلک نه پوله کو بو زیات مننه یم ودا تر نه پورې ما حساب زده کړی په پښتو ژبه بیا اوس مې لا یاد وتلی یو شی چې په دې وروستیو کې مونږ کار پې باندې کړی د هغه په پشهي فولکلوریک داستانونو باندې ده نو دې کې مې دوه کلمې ډېرې ښې زده یو خصاصې کیسې ته ویل کېږي او دویمه کلمه مې بیا لا یاده لاړه. درې نور ولسوالۍ یو ښه خصوصیات دا لري دغه خلک دي دغه سیمې ډېر په اتفاق او اتحاد باندې دي ډېر ښه قومي سیستم یې ډېر ښه منظمه ده. د دې په خوا کې درې نور ولسوالۍ کې یو څه ښه والی چې له تېرو 10 کلونو نه زه متوجه شوی یم په درې نور کې هغه دا ده چې دلته د دغې سیمې خلک کوم میلمانه له ښارونو نه راځي دغې سیمې ته په چکر په میله باندې نو هر چېرته چې دغه سکټونه تاسو ګورئ چې هر کور مخې سره د سکټونه ایښي او دا حجره ده. واقعا دغه دره په څو ځله لیدلو باندې ارزي. یو خو دا چې طبیعي ښکلا لري او نن بیا تر ټولو ورځو نه ښکلې ورځ دا ده چې باراني ورځ ده باران هم شوی دی اوس هم تاسو ته ورېږي ډېره پاکه شوې ده ونې ډېرې پاکې مینځل شوي دي او ډېرې ښایسته ښکارېږي. بل ملک صاحب دغه راته وایي چې دغه د دره نور دغه پنیر وایي چې دا ډېر مشهوره ده آیا رښتیا ده او که نه؟ نه رښتیا داسې تاسو خلکو ته لکه چې مثلا میلمانه چې تاسو له دا تازه ښه دی مونږ چې خورو د یو کال پورې دا پنیر ساتو یو کال پورې پنیر ساتو که نه د هغه بیا داسې جوړېږي لکه آتیار. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې چې روغ جوړ اوسئ زه عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په چې پټ کې حاضر یم دا ځل راغلی یم ننګرهار ولایت دره نور ولسوالۍ ته غواړم تاسو ته د دره نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابر کړم او تاسو پورې ورسوم هیله من یم خپرونه تر پایه پورې او ملتیا وکړئ. دره نور ولسوالۍ ننګرهار ولایت ته راغلی یاستو نو زما په څنګ کې دا قانع صاحب او محمود صاحب دا چې قانع صاحب دا مخکې هم راغلی ده ځکه دا د دره نور د خلکو سره لږ بلد ده او محمود صاحب چې دا اول ځل ده چې راغلی. قانع صاحب اول خو ښه راغلاست دره نور ته د دره نور دغې ښکلاګانو په اړه د دې طبیعت په اړه که لږ معلومات ماته راکړي. ډېره مننه وردګ صاحب خوشحاله او ارامه اوسېږي. دره نور د ننګرهار یو له تر ټولو شنو ولسوالیو څخه ده او ډیره ښایسته سیمه ده. زه خپله د درې نور ولسوالۍ په هر سفر د ننګرهار کې هڅه کوم دا مس نه کوم یو ځل درې نور ولسوالۍ ته حتما راسم. درې نور ولسوالۍ یو ښه خصوصیات دا لري دغه خلک دي دغه سیمې ډېر په اتفاق او اتحاد باندې دي ډېر ښه قومي سیستم یې ډېر ښه منظمه ده. د دې په درې نور ولسوالۍ کې یو څه ښه والی چې له تېرو 10 کلونو نه زه متوجه شوی یم په درې نور کې هغه دا ده چې دلته د دغې سیمې خلک کوم میلمانه له ښارونو نه راځي دغې سیمې ته په چکر په میله باندې نو هر چېرته چې دغه سکټونه تاسو ګورئ هر کور مخې سره د سکټونه ایښي او دا حجره ده هغه هر څه چې دغه د درې نور خلک په خپل کور کې تر ټولو ښه خواړه لري هغه د میلمه مختګ دي نو دغه څوک نه دي درې نور په خلکو کې ما لیدلي ډېر میلمه پاله ډېر باعزته ډېر درانده خلک دي. اوس موږ چې په حجره کې نسو ځینې حجره ورته وایي ځینې مېلمانخانه وایي ځینې ورته سراچه وایي دیره ځینې ورته دیره وایي که نه پښتنو کې ورته دیره هم وایي. موږ د چا په حجرې ته راغلی یاستو؟ موږ د استاد سلطان عزیز دیرې ته راغلي یو په دې دیرې کې تقریبا ما څویم ځل ناسته ده زما لپاره بیخي اشنا ده او
له دې ډېرې نه هم ډېرې خاطرې شته که فرصت الله به زه تاسو سره شریکې کړم. یو خاطره خو د موږ سره شریک نه خو به دغه راغلی وي زموږ ته چېرته پیدا کړو چې موږ سره د خاطرې بیا شریکېږي. یوه خاطره په د وروستۍ خاطرې په صفت باندې زما یو ورور د هغه مې له ځان سره درینور ته سفر باندې راوستلی و، نو همدغه د استاد سلطان عزیز ډېرې ته زه راغللم، دلته د سهار چای مونږ راوړی. جالبه دا وه چې د سهار په چای کې دلته شیدې وې، هغه غوړه ډوډۍ یا مونږ ورته طبیعي ډوډۍ وایو دا وه، هګۍ وې، د دې په خوا کې تروې وې، پنیر و. نو کله چې غوښتل مو چې چای پیل کړو، ورور مې ماته حیران کتله که نه چې زه اوس له کومې ونه شروع وکړم. بیا ما ورته ویلې چې ولې ته وخوره که نه خوراک وکړه. دا یې نه پوهېدی زه باید لومړی څه وخورم. ما شروع وکړه، تروې مې وچکلې، ورپسې مې هګۍ وخوړله، پنیر مې وخوړه، شیدې مې له آخر ته پسې وچکلې. نو ده هم مختلفه خوراکونه وکړه خو ډېر په ډار سره. کله چې کور ته لاړلو نو مور ته مې قصه کوله چې د تا دا زوی هر وخت مړ کېده، دا به د خېټې له درده مړي. دی ماشاءالله داسې عجیبه خوراکونه کوي چې یوازینی کس دی زه تحمل کولی شي. نو دا جالبه وه دلته د دې. بالکل واقعا د مخکې د هم ویل چې د سرخان چې هر چې کور کې اوسي میلمه لپاره راوړي. قانع صاحب څوام ځل ده چې ته د درې نور ته راځې داسې خلکو سره ناسته پاسته کې، ستا په نظر څوم ځل به دي چې راځې؟ درې نور ته له 2012 کال نه هر کال یو ځل خو راځم درې نه. کله بیا بعضې ملګري مو تشویق کړي دي، کله بیا په تفریح باندې ننګرهار ته راسو، بیا هم درې نور ته راځم. او کله چې ننګرهار کې مونږ کار ولرو په مرکز کې، بیا مو ګرمي پسې واخلي، نو کوشش مې دا وي چې شپه درې نور ته راورسوم او دغه شپه دلته ارامه تېروي. قانع صاحب د 2012 کال رئیس دې راځي درې نور ولسوالۍ ته، څونه پشۍ به دې زده کړی اوسي که دا معلومات پشۍ مې دلته تقریبا تر 9 پورې ما حساب زده کړی و په پشۍ ژبه. بیا اوس مې له یاده وتلی یو شی چې په دې وروستیو کې مونږ کار پې باندې کوو، هغه په پشۍ فولکلوریک داستانونو باندې ده. نو دې کې مې 2 کلمې ډېرې ښې زده. یو خصاص کیسې ته ویل کېږي او دویمه کلمه مې بیا له یاده لاړه. دوستانو د قانع صاحب په څنګ کې دا ځل محمودي صاحب راوستی. محمودي صاحب چې لومړی ځل ده راغلی درې ولسوالۍ ته او داسې ښکلاګانې ګوري، ورته حیران ورته ګوري. نو محمود صاحب نه به پوښتنه چې محمودي صاحب د درې نور ښکلاګانې ستا د لید د نظره څنګه تعریفوي؟ مننه وردګ صاحب، زه خو د هېواد ډېرو ولایتو ته تللی یم او ډېرو سیمو ته مې سفرونه کړي دي. نو دا اول ځل دی چې درې نور ته راغلی یم. که څه هم ملګري مې شته و دلته جلال آباد کې، څو ځله به ماته ویل چې راځه راسره لاړ شه، ډېر ښه د میلې او د چکر او د سفر ځای دی. خو د کارونو د زیاتوالي او بوختیا له امله مې نه یم توانېدلی چې راشم دلته. د ملګریو سره یوې فاتحې ته راغللو چې د دغه درې دیدن دې موږ په نصیب شو. واقعا دغه دره په څو ځله لیدلو باندې ارزي. خو دا چې طبیعي ښکلا لري او نن بیا تر ټولو ورځو نه ښکلې ورځ دا ده چې باراني ورځ ده. باران هم شوی دی، اوس هم یو څاڅکی ورېږي، ډېره پاکه شوې ده، ونې پاکې مینځل شوي دي او ډېر ښایسته ښکارېږي. بل ښه والی دا دی چې لکه قانع صاحب چې مخکې وویلې د خلکو ترمنځ ډېر یووالی او اتفاق ښکارېږي او تر ټولو مهمه یې دا چې ډېر میلمه پال خلک دي، ډېر د میلمه قدر عزت کړي او ډېر احترام یې کړي. دغه د استاد د موږ سره د ډېر د لرې ځای نه د موږ په خاطر باندې پیاده را روان دی، تر څو چې موږ د فضا او د سیمې نه خوند واخلو. دا د موږ په خاطر باندې ځان ستړی کړی دی، دا د ډېره ځای پورې پیاده د موږ سره راغی. مننه خلاص محمودي صاحب. اوس خو درې نور ته د اول ځل چې راغلی، آینده کې د خیره بیا که د داسې طبیعت چې او ووایي چې کوم ولایت ته ځو سفر ته، نو بیا درې نور ته راځئ؟ ما مخکې هم قانع صاحب دوی ته وویلې، ما ویل چې که خدای وکړي چې د کومه دنده کې چې زه اوس یم، زه ریسرچ برخه کې کار کړم او مخکې مې وویلې چې ډېرو ځایو ته تللی یم، ډېرو ولایتو ته. نو انشاءالله که ننګرهار ته زموږ سفر شي، په سفر کې به اولین ځای د ما انتخاب درې نور وي. درې نور ته به حتما راځم انشاءالله. ډېره مننه کوو، خوشحاله اوسئ محمودي صاحب او قانع صاحب، ستاسو نه هم مننه. طبیعت د ښکلی طبیعت ده، واه ماشاءالله جنتي وطن ته راغلم. دا درې نور ولسوالۍ ده، ما سره د درې نور ولسوالۍ ځوانان دي. سلام، اول به دې کوچنی سره کوم. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. ټول ستړي مه شئ، ماشاءالله ماشاءالله څه ښکلي ځوانان لري درې نور، څه ځوانان لري درې نور. واه مقصې ده. دوستانو زه به که څومره د افغانستان د ښکلاګانو بالخصوص د نورستان د ننګرهار ولایت د درې نورو ستاینه وکړم په ښایست کې، یعنې شک نشته ده. تاسو ګورئ صفا هوا،
د زړه سکون دلته حاصلوي. ما سره ځوانان ولاړ غږیږو. سلام علیکم. صدقه ستاسو د ځوانانو په نمایندګۍ به زه د ځوان سره خبرې وکړم. اول به د دوستان ته ځان معرفي کړي، بیا به نورې پوښتنې هم وکړو. استاد محترم کول د ځان معرفي کړي راته. ډېره زیاته مننه. اول هر څه نه مخکې ټولو ستاسو نومونه بعد له هغې تاسو ته هر اغلاس او هرکلی وایم چې درې نور ولسوالۍ ته راغلی او تاسې دلته تشریف آورده شولې. دغه زموږ د ولسوالۍ یعنې زموږ سرسبزې ولسوالۍ ته تاسې چکر راغلی. زما نوم دل آغا معصوم خیل د درې نور ولسوالۍ د حملې کلي یو تن استوګي. دل آغا جانه د دغه درې نور په ولسوالۍ کې کوم خلک ډېر ژوند کوي؟ په کومو کارونو باندې دوی اخته دي؟ د روزمره دغه ژوند کې په کومو کارونو باندې اخته دي؟ ډېر زیاته مننه. درې نور ولسوالۍ کې خو ټول په شهي ژبې خلک زیاتره تقریبا 80-90% خلک چې کوم دي هغه په شهي ژبه خبرې کوي. په شهیان زیاتره دلته ژوند کوي او د دوی زیاتره مصروفیت چې کوم دی په کرکیل او مالدارۍ او باغدارۍ دغه شیانو کې دی زیاتره مصروف دي درې نور خلک. مونږ خو تاسو ویل چې 90% دلته د پشي خلک اوسېږي. د پشهي د ځوانانو یو دغه ښېګڼه دا ده چې دوی ډېر ښکلی اتفاق لري. همدغسې ده و که نه؟ واقعیت همداسې ده بالکل. ځکه زمونږ ټول په یو غږ وي، په ټول عمله کې یا په ټول خصوصا ټول درې نور کې چې کومه خدای دې نه کومه پیښه رامنځته کېږي، چېرته نور کوم یو مسله راپېښېږي، ټول په یو اتفاق په ټول یو غږ باندې ټول سره راټولېږي او هغه مشکل حلوي په خپلو منځ. په دې خوشحاله شوم چې د رنور ولسوالۍ خلک اتحاد اتفاق لري. مونږ خو په نورستاني دغه پشهي ژبه نه پوهېږو. پشهي ژبه کې فرق شته او که نشته ده؟ پشهي ژبه عموما یو لویه ژبه د افغانستان په سطحه باندې مثلا زیاتره ولایتونو او همدارنګه ولسوالیو کې دغه ژبه ویل کېږي. خو دغه ژبه کې چې کوم دی بې مختلفې لهجې شته دی. لکه نور کې خپله تقریبا 8-9 قسمه لهجې موجودې دي. زمونږ کومه لهجه د حملې سیمې هغوی مختلفه ده نسبت د زمونږ د ګاونډي ولسوالۍ د خیوې ولسوالۍ چې کوم پشیان موجود دي هغو سره. بیا خصوصا همدلته درې نور کې همدغه سوتن ته کله لاړ شي، که شمول ته که ویګل طرف ته ځي هلته هم تغیر خوري که نه. لکه لهجو کې صرف لږ فرق شته دی. هماغه ټول یوه ژبه سره مونږ پوهېږو که نه. تاسو پوهېږئ نو خو یعنې لهجې لکه پښتو چې مثال د هر ولایت دغه ژبه لکه د خوست د وردګو د قندارو داسې خپل هغه مفهوم تفهیم کولی شي. درې نور خو ډېره لویه ولسوالۍ ده. تاسو تر ټولو لویه ستونزه څه شی ده چې ورسره مخامخ یاستئ او تر اوسه پورې دولت دننه حل کړې؟ زمونږ ستونزه تقریبا زیاتره وخت لکه تیر جمهوریت دوره کې او لکه څنګه چې امارت کې راغلی زمونږ د درې نور ته خاص داسې خاص توجه دغه نشته که نه چې مثلا کوم صحیح کلینیکونه یا کوم مکتبونو په حساب باندې چې لاسرسی یا تعلیم سطحه کې لږ بعضې ساحو کې داسې شته دی. اوس هم زیاتره ځوانان زمونږ د ماشومان دا کوم چې دی لږ تعلیم نه لږ بې برخې پاتې کېږي. زما غوښتنه دا ده چې دا کلیوالي صاحبي کورسونه دغه ورته دا کوم مؤسسو درم نه دی باید برابر شي ورته. او همدارنګه باغدارۍ حساب کې لکه څوک کوم باغداران دي هغوی ته د باغونو په حساب چې کوم مشکلات لري باید هغو ته لږ رسیدګي ورته وشي. او همدارنګه زموږ عمومي مشکل دا دی چې لکه دلته څنګه درې نور دغه ته داخلېږي سرج په حساب باندې دلته زموږ لاندې ګاونډي ولسوالۍ خیوه کې یو کلی دی دغلته زموږ سره چې په دې حساب باندې درې نور چې کله دا خوړونه دغه راوځي د بارانونو موسم کې لکه عموما په اوړي کې دغه موسم تاسو به لیدلی راته کې دلته لږ مشکلات جوړي ځکه ساعتونه خلک دلته انتظار باسي تر څو درې نور ته یا کته ښار په کوم مشکل حل کړي. دلته زموږ لپاره یو ضروري پل جوړول دي چې باید زموږ دغه تمام ولیده. څو خبره سوې چې تاسو ته ښه راغلاست وایو درې نور ولسوالۍ ته او دغه ښکلاګانو په اړه راته په پشهي ژبه ووایه او دغه مشکلات هم چې دغه راته په پشهي ژبه یمنی جمنی خراغلازمیم کی کتی ما همکاران ما یوای درې نوری کا ما یو ولسوارستنی کا بو خوشحال بگیم بو زیاد کې ما یچی او ام پله لای چالو بی او یمنی ګره تشکری کیم ګره مننه کیم بو او یمو دایم بو خوشحالم کی خاطر کیم اوزن ریکو ما اوزن ګړین 4 واک خلک نه پولیک بو زیاد مننه یمو ده. مننه. زه خو په پوه نه شم خدای دې چې هغه نورستاني او هغه خلک چې پشیان دي که د نورستان دي که د لغمان دي که د درې نور ولسوالۍ دي هغوی پوهېږي نو بس تاسو به موږ ته ترجمه کوئ. دوستانو موږ ځو د درې نور نورو سیمو ته او داسې د ښایسته ښکلاګانو تاسو ته انځورګري کړو او تر تاسو رسوو. موږ سره پاتې شه.
مونږ د دره نور ولسوالۍ کې سو او دا ځوانم چې ګوره روان ده ته ودرېږه ته چېرته ځې ته ودرېږه دې خواشه ښه انشاءالله صدیقه حال کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ښه راغلاست وایو چې درې نور ته راغلی او له ټولو ملګرو څخه مننه کوو. نوم مې عالمزیب دی، له درې نور څخه غږیږو. علمزیب جانه دغه درې نور دغه مشهوره خواړه څه شی دي؟ په درې نور کې مشهوره خواړه ډېر دي خو فعلا خواړه سابه دي او پنیر. دغه دره نور چې دی دغه وای پنیر چې دی دا تر ولګېږي دا رښتیا ده؟ والا بس څه وایو نو. ځینې دي مونږ چې کابل کې پنیر خوړلی خایدک اوسي په سر یې بوره اچوي وایي دې کې دا وایي دا دې کې چې دا وایي مالګه اچولې ده. او بالکل همداسې ده. په درې نور کې فلحال رواج ډېر ښه دی ځکه دې وخت کې دو ورور هم کم اخلي او دغه دی وریجې دي شوروا ده او همداسې نور. تاسو د ولور خبره وکړه چې ډېر کم اخلي دا ولور څومره اخلي په دره نور کې؟ زیاتره خلک د ورور څخه دغه کوي، ورور پرېږدي نه الي او چې کومې خلک الي بیا خپل لور ته سامان الي. مثلا اخلي تر 1 لکه پورې اخلي؟ یاره لږ پورې الو. دوستانو څومره ښه ځینې خلک دي چې تر 1 لکه اخلي، ځینې دي چې بیخي نه اخلي هغه خپل ګرګانو ته څومره اخلي. خوشحاله اوسې علمزیب جانه، سلامت اوسې، ډېره مننه کوو، خوشحاله اوسې، الله دې عزت وکړه. ډاکټر صاحب مزې دې وکړې درمل یې کړې وایي. سلامونه دوستانو، مونږ دره نور ولسوالۍ ته راغلی یاستو او ما سره ملک صاحب ده. نو خوشحاله یاستو چې د داسې قومي مشرانو سره یاستو. دغه دره نور د دغه وادونو د خلکو فرهنګ په اړه که لږ معلومات ماته راکړي، څنګه رسم رواج سره کم دی؟ رسم رواج دا نښه قریه د درې نور دی. د هر یو قریه رسم رواجونه یې بېل دي که نه. څوک دا ورور یې اخلي، څوک نه اخلي. فکر ته نه دی؟ یعنې دا هم شته چې نه اخلي؟ نه اخلي او دا هم شته پکې. داسې خلک شته چې د ځان نه دا لوري والا تاوان هم کوي. داسې خلک شته چې بیخي کالي دې وباسي. قصاب دلته شته؟ دلته کې بیا قصاب اوسي. قصاب اوسي که نه. خو دا نو داسې وطن دی نو. افغانستان په ځینې ولایتونو کې دي هغوی چې په دغه ودونو کې چې ولیمه چې اوسي موږ ورته وایو، ځینې شوروا ورکوي، ځینې شوله ورکوي، ځینې مینې وریجې دي. دلته بیا رسم رواج څه رقم د خلکو ته ولیمه څنګه؟ داسې دا رسم رواج هم داسې دی چې موږ غټه واده کوو که نه. غټ واده او واده کوو مثلا اوس دغه د ملایانو باچایي دی که نه، د ساجنده به او وادونه به او ځوانان تاسې تاسو غوندې ځوانان به ناست وو که نه په ځای نه ماچولی. اوس بنده بندایي دی وروره. او دا رواج هم داسې دی چې خلک په کاټو باندې ډوډۍ ته غواړو، ونه لیکو ورته چې محمود خبر دي. وخت ګورو، جمعې کې شوله ورکوو او اوړي کې مینې وریجې ورکوو او ځینې والا دغه کې ډوډۍ ورکوو. دغه تاسو څومره ولور اخلئ دلته یې ورور اخلي؟ یعنې کویانه چې ورته وایي یعنې ورور یعنې مخکې که نه زموږ په دوران کې یعنې یا 100,000 یا 15,000 یا که نه اخیستله. ورور لا 1 لک شو اوس فعلا که نه چې ورور شو. زموږ د مشر مولوي صاحب د کلي دې زموږ قریه نه دغه معلم صاحب واحده شاهد دی، دا شی منې کړی و چې هر چا چې دغه واخیستله جوړې معاملې یو خلک به جوړو کې غرق کېدله. دا یې نیای دی او دا یې ترور دی او که نه. بالکل. خو دا رواج هم دوی په خپل قریه نه هم ورک کړی دی، دا هم بند کړی دی. ملک صاحب قدم راته وایي چې دغه د درې نور دغه مشهوره میوه څه شی ده؟ دلته کوم میوه ښه حاصل ورکوي؟ میوه درې نور میوه یو خو توت و میوو کې حساب نه دي. مونږ خو ورته وایو نو میوه کې څه دي؟ میوو کې خو راځي. دلته چارمغز دي، شفتالو دي، املوکان دي، غوزان دي او انځر. بل ملک صاحب دغه راته وایي چې دغه د درې نور دغه پنیر وایي چې دا ډېر مشهوره ده. آیا رښتیا ده او که نه؟ رښتیا دی. ځینې وایي هغه وایي د دې په اړه که وایي ځینې وخت چې ډېر وساتي هغه ښه راځي او وایي که نه همداسې چې تازه په تازه خلکو ته ورکړي. داسې تاسو خلکو ته لکه چې مثلا میلمانه چې تاسو له دا تازه ښه دی. مونږ چې خورو د 1 کال پورې دا پنیر ساتو.
یو کال پورې پنیر ساتي ساتو که نه دغه بیا داسې جوړېږي لکه آپیان هغه به ډېر قوي راځي نو هغه خو پاتې شي کله کېږي یعنې څومره چې پنیر په دې اوبو کې وساتل شي هغومره کلکېږي کله کېږي بیا هغه تاسو خورئ د دره نور دغه خلک په کوم کاروبار باندې اخته دلته کوم کارونه دلته مخته وړي دلته کې درې نور چې وروره د پټیو د مالداري نه غیر څه نشته دلته نه کوم فابریکه ده نه کوم مثلا بل څه شی ده چې ځوانان پکې کار وکړي یو غوا لري دوه لري درې لري یا بوزي لري میږي لري کوم پټي لري دا کاروبار د درې نور دی د دره نور کې مې ولیدل دلته لکه چې برق عمومي برق نه دی راغلی نه دی راغلی فرق نه دی د سولرو نه کار اخلي هغه د دره نور خلکو دغه مشهوره خواړه څه شی نومیږي مشهور خواړه یعنی څه شی نومیږي په شمال کې چې دی هغوی قابلي دي کباب سره په وردګو چې دی هغوی شوروا ده په خوست کې چې دی هغې ډنډکی ده د دره نور خلکو دغه مشهوره خواړه څه دي ښوروا دی ښوروا دلته هم ده ښوروا هم دی مننه ملک صاحب خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړو ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو که کوم پیشنهاد لرئ دولت ته مثال کوم مشکل لرئ بس کامله موږ دولت ته او تاسو ته موږ غوڼ پیشنهاد دي کاریزونه پاتې دي همداسې چې د وچکالي والي د هوایي اوبه دی دا نن روان دی سبا نه دی سایونه نه اوبه وچوي وو اعتبار په خدا کو د سیند نه اوبه راوړل په زرنجو کې یعنی سیند اوبو سون سره تاسو ډېر مخامخ یاست وکړه بیخي اوبه وچو دا غنم مګوره وه هر څه ته دغه حیران یو یعنی هېڅ خدمات نه ده شوی دلته خدمت شوی نه دی تعلیم برخه کې نه ده داسې مسترین دي راغلي چې مونږ ته سا ووایي یا مونږ ته کوم واله پاک کړي یا مونږ ته کوم فداکاریزم پاک کړي داسې نه دی راغلی ډېره مننه کوم ملک صاحب استاد محترم دغه اوږده دغه تیږې چې شناخت دی او او شناخت دی دغه ځینې اوږده دي او ځینې واړه دي خو څه توپیر نشته ده نه دا داسې وو چې د محلي خلکو له مشرانو د خولې اورېدلي چې کله چې مړي خو ټول غمیز غم دی خو ځینې داسې چې ځوانان دي یا داسې مثلا یو ځوان یا داسې لکه غمې دروڼي که نه نو د دې دپاره د ملګري اطلاع دغه خپل غم د دغه کولو لپاره له غره نه داسې شناختونه راوړي چې هغه دلته مثلا زحمت وباسي راوړي یې دلته دغه کوي مثلا دا بعضې هغه اوس خو دغه نه شته دومره کې خلکو کې که نه یا زرنجې دي موټرې دي پخوا به دا شناختونه دغه راوړل له غره نه په اوږو به یې راوړلې دلته که نه نو داسې یو کم ځوان به مړو یا د کلي داسې یو سړی به مړو هغې دپاره دې خلکو به دا اوږده شناختونه به یې راوړلې دلته دغه کوي چې دې نورو قبرونو سره د دغه معلوم شي دا او په لوړولو کې او داسې یو غم به یې چې لږ دروند یا د کلي داسې یو مخور سړی به مړو یو ځوان به داسې ناشنا ځوان او دغه اوږده شناختونه به یې د ملګرو له غره به نه به یې راوړل او دلته به یې درول ځینې خو موږ دغسې چې واورېدل که نه داسې په دې هغې کې په دې شناختونو کې وایي کوم یو چې به ډېر پهلوان و د هغې کوو دغه شناخت به ډېر جګ و او کومه چې کمزوره بیا د هغې به دغه شناخت چې نه دغه هغه یې ډېر ټیټ و کوچنی به و دغه په اړه که راته معلومات راکړې والا ممکن کیدای شي دغه بس اوس نږدې وختونو کې دا له پخوا نه داسې یو شی پاتې دی که نه او کیدای شي بس همداسې به مو غټ سړی به یا پهلوان ته به یې اوږده شناختونه دغه کول خو مطلب دا د مشرانو له خولې اورېدلې خبرې دي چې داسې یو کس به څوک چې دغه و یا یو ځوان به مړ یا مشر سړی به و که نه نو دوی دپاره ملګرو به یې هغه خپل غم د سپکولو لپاره د غره نه شناختونه یې راوړل او به یې اوږده شناختونه به یې جوړول موږ د دره نور په داسې عمومي سړک کې روان اوسو ځکه خلک چکر ته ځي ورځي انشاءالله استاد به د خیر سره نور معلومات موږ ته هم راکړي د دره نور په اړه یو ساحې ته لاړ شو ښایسته جنتي وطن ده تاسو به ښایسته ویډیوګانې روښي ننګرهار کې بیا دره نور ډېر ښکلی ځای ده
نو ان شاء الله موږ سره پات شي او ښایسته ښایسته ویډیوګانې موږ سره وګورئ وردګ صاحب مزې دې وکړې درنوري کړې وهي ها چې استاد ګلشک لږ لږ معلومات راکړي و سرک په سر کې چېرته ودرئ څنګه استاد وایم څه نه کوئ دغه شی چې دا ما دلته په دره نور کې ولیده دا نه پوهېږم چای ده معلم صاحب دغه که موږ ته معرفي کړي دا چای ده د څه لپاره استفاده کېږي موږ خو ښار کې ژوند کړی دغه تناب کې دغه شیان اوس داسې نابلده یو سره دغه چای ده ښه دا د کوترې ماشین دی کوتره جوار شوتل یا نورې ګیاګانې چې کله دلته کېږي دا یې ګرځوي نو دې دپاره دا میده میده کړي تر څو مال یې په اسانۍ سره وخوړلی شي یا نور میده نور شیان بوس یا نور شیان ورسره ګډوي کولو وروسته اخور ډک کړي تر څو مال وخوري او هغې نه ګټه واخلي دا دې دپاره دا ګیا میده کوي پکې شوتل وي جوار وي که نور ګیاګانې وي میده کوي میده کولو نه وروسته اخور کې تر څو د اضافه ضایعات هم ونه شي هغې دپاره یعنې دا نو دغه لپاره ده چې دغه د قانون لپاره اسانتیا ده چې کار اسانتیا لپاره کې ډېر ښه شی ده مخکې مو یو دوی وختونو کې وزارول شوې ده نه دا پخوا به نه وو پخوا به لرونو نه یا دغه نه استفاده کېده اوس نږدې وختونو کې دا ماشینري راغلې ده نو دې دپاره اکثر خلک یې ټول مالدارۍ دپاره یې دلته کاروي تر کار ډېر اسانه شي دې دپاره هر کور دا لري یا او دومره مشکل نشته یو 2000 افغانۍ قیمت لري یا کېدای شي یو شي اوس دلته لګېدلی دغه نږدې 115 کورونه دنه ګټه اخلي هېڅ مشکل نشته د شریکه دیره کې دی هر څوک خپله ګیا میده کوي او وړلی شي نو دیره راځي که نه دغه دیره ده دوستانو موږ چې دغه پاکستاني فلمونو کې لیدلی وو که نه دغسې یو دیره نن مې په اول ځل په دره نور کې ولیده چې دغسې یو چپرکټونه یې کسي پیالې ښه اوسي او ښایسته د طبیعي هوا اوسي او داسې طبیعت اوسي نو واقعا دا ډېر خوند کوي په دغه لرې پرتو ولسوالیو کې اوس دلته موږ راغلی یاستو زړه م نه کړي چې بېرته لاړ شو ځکه دغه ارام فضا دلته دا ډېر ښایسته خوند کوي بس مانا صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړه خوشحاله اوسئ